امام شافعي رحمه الله هغه په فراست کې ډېر تېز و. فراست چې د علامو څه به یو شی معلوموي، نو د علامو چې دا معلومه کړی وه چې دا اعور چې دا یوه سترګې وي ویه نه وي، نو دې کې خیر نه وي. نو یو وخت په شام کې راځي د یو چا مېلمه شو، شپه ورباندې راغله او د دغسې سړي مېلمه شو چې دغسې شکل یې و. نو چې ګوري هغه ښه مېلمستیا ورته راوړي، ښه خوراک یې ورکړئ، ښه څښاک یې ورکړئ او ښه بستره یې ور هواره کړه او ښه اکرام او عزت یې وکړئ. تر سهاره پورې دی ډېر خفه شو امام شافعي، خفه په دې شو چې زما فراست خراب شو، چې ما دی دا علامه د شر بللې وه، دی دومره خیر انسان وختی. نو سهار چې کله راوتی رخصت یې ځینې اخیستی، هغه ویل چېرې ځې؟ وایي ځمه خپل مقصد ته، وایي ستا پسې حساب پاته دی، بیل یې ورته کښېښول، حسابونه به تا پسې پاته. امام شافعي په دې خوشحاله یم، زه پیسې درکړم، په دې نه خفه کېږم، په دې خوشحاله شوم چې زما فراست دروغ ونه ختوي.